نن به د ناممکن حاجت پوره شي. د روجمات نه مخکې صرف 300 مرتبه 300 کرتا حسبی ربی مربی، حسبی ربی مربی، زما عزتمندو 300 کرته وایا. او چې کم حاجت کې نه پوره کیږي د هغه حاجت د پاره ځان له یو دعا وغواړه، په داسې طریقې سره وغواړه زما عزتمندو چې په هغه دعا کې وجاړه، په هغه دعا کې یو عاجزي اختیار کا. زما عزتمندو د دنیا په مخ کې د کم د ټول نه لوی حاجت او کم حاجت کې نه پوره کیږي، راشه نن ځان له درو جماعت نه مخ کې صرف 300 کرتا حسبی ربی مربی. زما عزتمندو زندگی به دی بدل شي، زما عزتمندو په زندگی کې به دی سکون راشي، په ژوند کې به دی سکون راشي. زما عزتمندو هغه حاجت به پوره شي زما عزتمندو چې د کم حاجت د لاسه ته ډیر زیات تنګ یا ډیر زیات پریشان یې. زما عزتمند هر وخت کې پټه، هر وخت ټینشن کې او وای چې زما د حاجت د څنګه پوره شي، که د کاروبار د پاره دی، که د اولاد د پاره دی، که دغه شانتي رزق کې برکت د پاره دی، که په رشتې د پاره دی، د ښځې خاوند خپل منځ کې مینې محبت د پاره دی، د هر قسم جایز حاجت د پاره حسبی ربی مربی صرف 300 کرته ځان له وایا. او چې کم حاجت کې نه پوره کیږي هغه ځان ته مخې ته کېږده. د روجمات نه مخکې لا 20 منټه مخکې لا 15 منټه مخکې دا وظیفه ځان له وکړه. زما عزتمندو په سبب تا ته د دې حاجت داسې یو ذریعه جوړه شي د پوره کېدو، داسې اسباب په درته الله رب العزت جوړ کی چې ستا د حاجت په الله رب العزت پوره کی، ستا د مشکلات به ختم شي، ستا د پریشانی به ختم شي. او زما عزتمندو د هغې نه مخکې یو څو اعمال دي چې هغه انسان په خپل ځان کې راولي. نو زما عزتمندو د دنیا په مخ کې د کوم د ټولو نه لوی حاجت ته الله رب العزت په هغه حاجت پوره کی. ناممکن حاجت په الله رب العزت ممکن کی او زندگی به دې خوشاله شي. زما عزتمندو کم یو کار دی لومبه چې کله ته وظیفه ځان لکې نو د زړه نه به بغض، کینه، حسد دا به وباسي. زما عزتمندو ډېر خلک داسې دي چې یو بل ته په زړونو کې حسد، بغض، کینې دا ساتي چې دا زړه دې صفا کړی نه. زما عزتمندو او ته د دنیا وظیفې ځان له وکړي، ته د دنیا ختمونه ځان له وکړي، د دنیا دعاګانې ځان له وکړي، او چې په دې زړه کې د لږ بغض او کینه پروت وي زما عزتمندو، نو یو حاجت دې نه پوره کېږي، یو مشکل دې نه ختمېږي، یو پریشاني دې نه ختمېږي. ولې چې ستا زړه داسې دی چې په زړه کې دې هغه خیر یې ساتلی دی، زړه دې صفا نه دی. هر مسلمان ته به زړه صفا کړي لکه د شیشې په رنګ به دا زړه صفا کړي. زما عزتمندو بله خبره ده چې کله ته وظیفه ځان لکې د وظیفه په اوداسه کې وکړه. وظیفه ځان له ولې بې اوداسه کې وظیفه به زما عزتمندو په اوداسه کې کې چې ستا دومره لوی حاجت دی، ستا دومره لوی مشکل دی، دومره لوی پریشانی دی ده، نو د خپل حاجت دپاره ښایسته ځان پاک صفا کړه، وجود کې پاکوالی راوله، بدن کې پاکوالی راوله، او داس چاردام کولی پسې طریقې سره وکړه. د هغې نه پس زما عزتمندو 100 کرته دا شان استغفار ووایه چې کوم استغفار تال درځي 100 کرته ووایه. بیا د هغې نه پس زما عزتمندو 11 کرته لا 21 کرته درود ابراهیم ووایه. بیا چې کوم حاجت نه پوره کېږي هغه حاجت به دروالي او خپل مخ ته به ودرې، خو چې په خوا کې دې څومره خلک ناست دي ورته به دا درخواست وکړي، دا خواست ورته وکړي چې وروره لا خورې د دې وظیفې دوران کې زما سره هېڅ قسم خبرې ونه کړي، ځکه چې دا په دې وظیفه کې تا خبرې وکړي لا داسې خنداګانې دې پکې وکړي دنیاوي خبرې. زما عزتمندو دا وظیفه ستا کار نه کوي، دا وظیفه به ته بیا د سر نه شروع کړي. بله خبره دا زما عزتمندو چې کله وظیفه کې د زړه نه به د دماغو نه به دې
د دنیا سوچونه، د دنیا فکرونه، د دنیا غمونه دا به د زړه نه لرې کړي، د دماغ نه وباسي. خو په جیب کې د موبایل وي، موبایل به مکمل سایلنټ کې، لا به بند کې، او تسبیح راواله، لا کاونټر راواله، دغه شانتي د ګوتو په دې بندروم دا وظیفه ته کولی شي. 300 کرته حسبي ربي مربي، زما عزتمندو دا شانتي ښه په قلاره، ښه په استقامت سره دا وظیفه ځان له وکړه، او ځان سره خو دا حاجت کې ډېر زیات لوی دی، او دا حاجت کې نه پوره کېږي. کلونه تېر شو خو حاجت کې پوره نه شو، بیا ځان سره په خوا کې لا په جام کې اوبه واچوه، لا دا شان په ګیلاس کې اوبه واچوه، هغه اوبو باندې شوف وکړه، هغه اوبه د روژه ماتي په ټیم کې پخپله وڅښه، او دغه شان چې په کور کې څومره دیوالونه دي په هغه دیوالونو باندې لږې لږې اوبه واړوه. بیا زما عزتمندو ته ځان دپاره داسې دوا وغواړه چې یو ماشوم د مور نه په ژړا کې څیز غواړي او جاړي ورته چې ماله دا څیز، نو ته بیا ګوره زما عزتمندو چې الله رب العزت ستا دا حاجت څنګه پوره کوي، ستا دا مشکل څنګه ختمیږي. زما عزتمندو زمونږ ډېر وروڼه، ډېرې خویندې ناامیدي اکثر وکړي چې حاجت هم پوره نه شو، مشکل هم ختم نه شو، پریشانی هم ختمه نه شوه، زمونږ وظیفې نه قبلېږي. زما عزتمندو ناامیدي به نه کوئ، دا ستاسو چې کوم حاجت دی، دا ستاسو چې کوم مشکل دی، کومه پریشانی ده، دا در باندې د الله رب العزت د اړخ نه یو امتحان دی. او چې کله یو انسان د الله رب العزت په امتحان باندې شکر گزار اوسي، شکریا پې وباسي چې یا الله زه ستا نه ډېر زیات شکر ګزار یم چې په ما دا مشکل راغلی، زما دا کم پریشانی چې دا کم حاجت مې نه پوره کېږي، یا الله دا راباندې ستا د اړخ نه امتحان راغلی، یا الله زه په دې ډېر زیات شکر گزار یم. نو زما عزتمندو الله رب العزت په دې باندې ډېر زیات خوشحالېږي. الله رب العزت په دې په مال کې برکت واچي، په زندګۍ کې به دې برکت واچي، او کم حاجت چې نه پوره کېږي ته به داسې په یو بل کار کې مصروف وي، د خپل حاجت په تا نه خیر په تېر وي. زما عزتمندو یو نه یو ورځ به دې الله رب العزت د حاجت په داسې اړخ نه پوره کړي چې تا ته به د خپل حاجت هیر وي، او په تا به داسې زیری وشي چې وروره لا خورې پلانکې حاجت کې پوره شوی دی، دا شانتې په تا به د خوشحالۍ زیری وشي. نو زما عزتمندو د دنیا په وخت کې د کوم د ټولو نه لوی حاجت دی، د هغې دپاره دا وظیفه ځان له نن وکړه، انشاءالله الله رب العزت په دې حاجت پوره کړي. دا وظیفه په خپله هم ځان له وکړئ، او نور مسلمانانو ته ثواب په نیت سره مخکې ورسوئ.